چې کله الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کو او بیا فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو ټولې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو فسجد الملائکة كلهم اجمعون ټولو فرشتو سجده وکړه سوای د ابلیس نه. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمای وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یعنی انکار وکړو او تکبر وکړو او شو دې د کافرانو نه. نو په دنیا کې د ټولو نه اول تکبر شیطان کړل. په مخ د ځمکه باندې د قدم مرزه به داسې نه چې په هغې باندې شیطان سجده نه کړي. خو چې کله د الله رب العزت یو حکم نافرمانی وکړه او الله رب العزت حکم وکړو چې تاسو ټول آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو د تکبر وکړو چې اوس به زه آدم علیه السلام ته سجده کومه دا چرته کېدی شي. نو د ټولو نه اول تکبر چې کوم دی په دنیا کې هغه شیطان کړلی. شیطان د چا ما ته وصیت وکړه نو هغه وي ځان ته به دا نه وایي چې زه یم په دنیا کې ځان ته به دا نه وایي چې په دنیا کې زه یم. که په دنیا کې دې ځان ته دا ووي چې زه یم نو داسې به شي لکه څنګه چې زه یم داسې به شي لکه څنګه چې زه یم. یعنی تکبر به نه کوي ځان به غټ نه حسابوي په دنیا کې عاجزي به اختیاروي. او بل ځای کې هم الله رب العزت فرمای ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال الطول. نو د ټولو نه اول په دنیا کې چې تکبر کړل هم شیطان کړل او د آخرت پورې به د باندې سوي د قیامت ورځې پورې به د باندې لعنت